د بلخ ولایت د پنبې د پروسس او غوړیو تولیدي کارخونې مسؤل وایي د دغه کارخونې بیا فعاله کېدو راوروسته په تیر 1401 کال کې 1480 ټنه خامه پنبه له بزګرانو او ځینې شرکتونو څخه د پروسس په موخه اخیستې وه چې له دغه پنبې څخه 1500 ټنه خالص مالوچ او څه باندې 100 ټنه غوړي ترلاسه کړي دي. به مقدار 1370 تن پنبه ما خریداری کردیم و شرکت فعالیتش شروع کرد. تقریبا ما ملحوظ خاصی که از اینجا ما تولید کردیم از شرکت از فابریکه پریس پنبه به مقدار 500 تن پخته ما تولید داشتیم و با مقدار و اندازه 100 تن روغن ما هم پروسس کردیم و ما تولید داشتیم در سال 1401. نوموړی وایي د پنبې د پروسس دغه کارخونه په 24 ساعتونو کې د 55 ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري. هغه زیاتوي په پام کې لري چې په روان کال کې په دغه کارخونه کې د پنبې د پروسس کچه تر 2000 ټنه پورې ورسوي. شبانه روز 24 ساعت با مقدار 55 تن پخته ما پروسس داریم و فابریکه روغن ما که است شبانه روز در 24 ساعت به مقدار 20 تن روغن تولید داره. د یادونې وړ ده د پنبې د پروسس دغه دولتي کارخونه لومړي ځل په 1442 کال کې تاسیس شوه خو په هیواد کې د ځینو ستونزو له امله فعالیت په ټپه ولاړو چې د اسلامي امارت په راتګ سره له یوې لسیزې وروسته یو ځل بیا په فعالیت پیل وکړ.